سهارني د زده کوونکو لپاره څومره اړینه ده. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ، روغ او صحتمند اوسئ. د زده کړو پر مهال تغذیه له دوو اړخونو ډېره مهمه ده. لومړی دا چې په ځواني او یا نوې ځواني کې د انسان بدن ورځ تر بلې وده کوي او د سالمې ودې لپاره انرژي ته اړتیا لري. او دویم دا چې درس ویل خپله ځانګړې انرژي غواړي چې باید پوره پاملرنه ورته وشي. په دې مرحله کې نه یوازې دا چې د ماشوم یا نوي ځوان بدني وده مهمه ده، بلکې دوی باید یوه قوي حافظه ولري چې د لرلو لپاره یې مغزي مواد ته اړتیا لیدل کېږي. میندې او پلرونه باید د خپلو ماشومانو سهارني ته پوره پام وکړي. په ټولو کې هیڅ غذایي وخت د سهارني ځای نشي نیولی، خو د ماشومانو لپاره تر بل هر وخت ارزښتناک دی، ځکه درس ویل یا فکري کار تر فزیکي کار ډېر انرژي ته اړتیا لري. که سهارني سمه وخوړل شي، د ورځې په اوږدو کې په وینه کې د قندو د کنټرول لامل کیږي او دا د زده کوونکي د حافظې له پیاوړتیا سره مرسته کوي. دغه راز پر میندو او پلرونو دا هم لازمه ده چې په ښوونځي کې د خپلو ماشومانو د تفریح پر مهال هم د یو څه خوراکي توکو غم وکړي. ډوډۍ او پنیر، میوه او یا نور مغزي مواد یې ښه بیلګې کیدای شي. مننه کوم چې تر دې د موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې ښې معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ، نو هیله ده پښتو پلس چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.